که څوک یوازې ناست وي او دی یوازې ځان سره خپلې ښځې د طلاق وغورځوي نو یا دغه طلاق واقع کیږي او که نه واقع کیږي. ګران کتونکو دا ډېر زیات اهم او ضروري سوال دی او ډېر زیات نازک سوال دی. د دې وجې نه تاسو ما سره په دغه سوال باندې ځان خبر کړئ او دغه مسله نور مسلمانانو سره هم شیر کړئ چې تاسو ما سره په ثواب کې پوره برخه نصیب شي. ګران کتونکو د طلاق ډېرې زیاتې نازکې مسلې وي. دغه طلاق نه په ګپ شپ کې ویل پکار وي، نه په خندا کې ویل پکار وي، نه په غوسه کې ویل پکار وي، نه هسې بیسې ویل پکار وي، نه چې ځان سره سوچ تصور په کول پکار وي. ځکه چې بعضې اوقاتو کې داسې خبرې ستانه شوي وي، داسې الفاظ وتلي چې په هغې کې طلاق واقع کېږي خو تا ته بیا پته نه لګېږي. رادروم خپل سوال طرف ته. ګران کتونکو که څوک ځان له ناست وي او د چې دی د طلاق الفاظ چې دی وویل مطلب دا چې خپلې ښځې ته طلاق واقع کړل نو په دغه صورت کې چې د دغه طلاق په خپله باندې واوردل اګر چې د سره څوک هم نشته دی چې هغې اورېدلي وی نو بالکل دغه طلاق واقع کېږي او په ده باندې دغه ښځه طلاق کېږي. لکه څرنګې سیدي امام اهل سنت امام الشاه احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله تعالی علیه مبارک په خپله فتاوی رضیه په جلد نمبر 12 کې په جلد نمبر 12 کې دغه مسله را نقل کړې دو. دغه صاحب مبارک فرمایي چې کله شوهر اول یعنی اولنی خاوند د طلاق ورکولو اقرار کوي خو لیکن دی دغه بهانه کوي چې ما دغه طلاق خفیه ورکړي دي، ما سره په هغه وخت کې 3 کسان نه وو چې هغې اورېدلي وي. نو امام اهل سنت امام الشاه احمد رضا خان فاضل بریلوي رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي چې دی په دې جهالت باندې چې دی دغه دعوه کوي چې دغه طلاق نه دی واقع شوي او دی وایي چې دغه طلاق نه کېږي ځکه چې ما سره نه څوک وو او بلکې چې دی دغه طلاق ما خفیه طریقه باندې ورکړي دي. نو دغه صحیح مبارک لیکي چې بالکل دغه طلاق واقع شوي دي او دغه جهالت دې دپاره چې بهانه نشي جوړېدلی. نو دې د وجې نه د دغه مسلې نه ځان خبرول پکار دي او ما لکه څرنګه د ویډیو په اول کې تاسو ته وي چې دغه الفاظو نه اجتناب کول پکار دي ځکه چې ډېر صورتونه داسې رابېخېږي چې طلاق واقع شوي وي بیا دغه خلک پښیمانه وي او بیا چې دی ځان ته لارې ګوري خو لیکن لارې نه میلاویږي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.